صدر صاحب په اجازه د ټولو ناول یو چاربیته دو وایي په ښکلي خیال ټپه به وکړم یوه د کمال ټپه به وکړم ستا په جمال ټپه به وکړم یا په نوي کال ټپه به وکړم تیر شوي کال په زړه راکړي دي دردونه دوه درې شعرونه دي د هغې نه پس دلته اکثر کېږي د دوی کیسې دي څه د خانې او غریبۍ کیسې دي دلته اکثر کېږي د دوی کیسې دي څه د خانې او غریبۍ کیسې دي څه د عزیز تربور الټه خبرې څه د عزیز تربور الټه خبرې څه د بې خونده دنیاګۍ کیسې دي څه د اسیر ساده ساده خبرې څه د اسیر ساده ساده خبرې څه د قسمت د کمزورۍ کیسې دي د هغې نه پس یو غزل دی وای د قوم مشر په خپلو د قربان خبره وکړه د قوم مشر په خپلو د قربان خبره وکړه ویناوي وې تور سرې د پیزوان خبره وکړه وای زما د وطن حال ګوره د ظلم انتها ده وای زما د وطن حال ګوره د ظلم انتها ده یو کس غربت راخیستې د میزان خبره وکړه او پارون بیا په جایداد باندې یو ښه انسان دفن شو پارون بیا په جایداد باندې یو ښه انسان دفن شو ماشومې لور ته پاتې په خفګان خبره وکړه او نن بیا جرګې ته نه تلمه جرګه کې بت پرست وو نن بیا جرګې ته نه تلمه جرګه کې بت پرست وو زما د وینو تږي د زندان خبره وکړه ډیره مننه او یو کس و د پښتون په غم چادر ته خېژولې یو کس و د پښتون په غم چادر ته خېژولې مجبور په سلګو کې د جانان خبره وکړه یو کس و د پښتون په غم چادر ته خېژولې مجبور په سلګو کې د جانان خبره وکړه نن بیا یو مسافر د کور تلې په سلګو دی نن بیا یو مسافر د کور تلې په سلګو دی یو دوست یې په محفل د بیابان خبره وکړه او د سټیج خواته راجمع شول قربان صاحبه د سټیج خواته راجمع شول قربان صاحبه شاعر چې د کتاب نه د داستان خبره وکړه او دستا ایسارېدو ته بس اسیره جذباتي وم دستا ایسارېدو ته بس اسیره جذباتي وم ما ځکه په محفل کې د باران خبره وکړه شعرونه ډېره مننه